پیښور په سربن کې د دوه سکانو د وجنې پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې له دې یوه ورځ وړاندې د پیښور د ترخهګرۍ د مخنیوي ادارې دعوه کړې وه چې د قصه خوانۍ په کوچه رسالدار کې د شوي ځانمرګي برید د پلان جوړونکي په شمول یې د وسلوالې ډلې داعش دوه ترخهګر وژلي دي. د دې پیښې له وجې په اقلیتي ورورولۍ کې یو ځل بیا د عدم تحفظ احساس پیدا شوی دی. یو حادثه نه ده چې موږ سره کېږي، دا تقریبا 2010 نه دغسې موږ سره کېږي او درې میاشتې تېره هم دا حادثه موږ سره شوې وه، خو هېڅ سیکیورټي موږ ته نه دی پرووایډ شوي، داسې ټایټ سیکیورټي چې موږ له پرووایډ شي چې زموږ چې کوم موږ ته موږ فیسیلیټیټ شو. څېړونکي وایي کله چې هم د قانون نافذ کوونکو ادارو له لوري د ترهګرو په ضد د عملیاتو دعوه وکړي شي نو عموما له هغې وروستو د ترهګرو له لوري د ورانکارۍ پیښې مخې ته راځي. یو ورځ مخکې دلته یو انکاونټر د پولیس په اطلاع و سی ټي ډي په اطلاع مطابق یو انکاونټر وشو، کوم کې هغې دعوه وکړه چې موږ یو سوسایډ بمبر هم مړ کړو، ورسره د هغې ماسټر مایند کوم چې کوچه رسالدار بلاست ماسټر مایند هغه هم وژلی دی. سیکنډ ډے باندې دا انسیډنټ وشو. نو کوم چې ادارې دي، کوم چې د قانون د نفاذ ادارې دي، هغې دا خیال دی، دا ګمان دی چې دا د هغې ریاکشن رد عمل هم کیدی شي. دا واقعیا د سیک ټولنې سره تعلق لرونکو د پیښې نه وروستو د پولیسو او د حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده او وایي چې زر تر زره دی په دې پیښه کې ککړ شر خوښي ونیولی شي. جناب دغه خواست کوو، نور ادارو ته دغه خواست کوو، وزیر اعلی ته دغه خواست کوو چې مهرباني وکړي موږ سره د ټایم دغه شی حادثې روانې دي، لګیا دي، دغسې دغه د ختمې ده شي او دا بالکل رکاوټ کړي. دا چې وغواړي حکومت کې وغواړي هر څه کېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مرستیال بیرسټر محمد علي سیف هم پیښور کې د دوه سکانو په وجنه د سیک ورورولۍ سره یووالی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په دغسې حملو ترهګر نه خو د اسلام خدمت کوي او نه هم د ملک او قام. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کو دکھ دے کر وہ اسلام کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو میرے خیال میں وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. اسلام محبت کا دین ہے اور اسلام تمام مذہبی اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے کی گارنٹی دیتا ہے. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری د سیک کمیونټي سره خواخوږي ښکاره کړې ده او د پولیسو نورو مشرانو سره د تعزیت لپاره محله جوګنشاه دوره وکړه. په دې موقع وحدت نیوز سره خصوصي خبرو کې د صوبایي پولیسو مشر ویل چې شرخوخي د وطن امن تباه کول غواړي خو د ملک ادارې او ولس به په شریکه هغې ته ماتې ورکوي او زیاته یې کړه چې په پیښه کې ککړ ترهګر به ډېر زر ونیولی شي. اپریشن هم شروع دي او په دې کې تفتیش ډېر تیز روان دي او موږ ته د کلوز هم ملو شوی دي په دې کې ولې چې دا څنګه دغه دهشتګردي واقعه وشو. سی ټي ډي تحقیقات کوي لګیا او انشاءالله زر نظر مونږه انشاءالله په دې باندې رسو. د څېړونکو وینا ده پیښور کې په اقلیتونو د بریدونو وروستو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت لخوا په دغسې ناوړه بریدونو کې د ککړو مجرمانو ترڅنګ د هغې سهولتکار هم ولټولی شي او په ضد یې کوټل اقدامات وکړي شي. کیمرمین محمد خالد سره خالد الرحمان، وحدت نیوز، پیښور.